نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې سحر او جادو شوی دا یو يهودي و لبید ابن الاسحم او دا غنونو په نبی له صلوات و سلام باندې سحر کړو او نبی له صلوات و سلام وی یو کار به ما نو کړي ما چې دا ما کړي دی هېرې دم به خبره بنا هېرېدله بیا نبی له سلام ودو دو ملائکه رالی یو طرف یو بل طرف یا یو سر ته بل خپوته او وی ویل دی وی ملائکه چې رجل مطبوب دا سړی چې دی دا بیمار دی دی بل وته ویل څه بیمار دی وی سحر پې کړی دی شوی دی وی چا پې کړی دی وی لبید ابن اسحم یهودي یا منافقو هغه او د هغه لورګانو پې کړی دی وی سحر کوم ځای کې دی وی بیرې زروان کې دی نبی علیہ السلام چې د خوب نه راویښ شو نو یا عایشې زیر حاصل کا ما ته الله پاک زما بیماری وښودله وی څنګه واقع ورته پیش کړله علي زن هو ولېږو بیرې زروان کې لاندې دننه دیوال کې دا یو منګز کې د نبی علیہ السلام د سر د ګیري ویښته تاو کړي و هغې له غوټې ورکړي وي 11 غوټې او نبی علیہ السلام باندې د دې اثر شوی و خو دا اثر په امور د دنیا کې و د دین په امور کې نه و دا خبره زده کوي ګوره اثر په نبی علیہ السلام شوی و په امور د دنیا کې د دین په امور کې په اثر نه و شوی ځکه خو الله په حفاظت کې وکړ نو دغه ګمنځ او ویښتې راوړل غوټې کولاو کړي نو نبی علیہ السلام الله پاک جوړ کړ